دغه مجاهدین په دې 100 کالونو کې څه ظلم نه و چې په دوی باندې ونه شو. اوس یې ویډیوګانې په دې فیسبوکونو کې ګرځېږي. فکر کوم چې د موسی د فرعون په زمانه کې به دومره ظلم نه وي ترسره شوی لکه د طالب او د مجاهد په مقابل کې چې په دې 100 کلنه دوره کې ترسره شو. خو طالب څه شو؟ طالب ته الله عزت ورکړه، مجاهد الله معزز وګرځاوه، ورک نه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه په قسم سره دا خبره تاسو ته کوم چې د یوه بنده مسلمان مال دا په صدقو باندې نه کمیږي، بلکې په صدقو سره مال ډیریږي. تا ته به نورې لارې الله را پرانیزي. ته بیا وګوره چې د تا سرمایه کوم ځای ته رسیږي. او بل دا خبره زه په قسم باندې کوم چې ولا ظلم عبد مظلمة إلا زاده الله عزا، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليه إلا زاده الله عزا. یو بنده باندې څوک ناحقه ظلم نه کوي، ظلم چې دا بیا صبر هم ورباندې وکړي، مګر الله عز وجل به د دې سړي عزت لا لوړ کړي. یو کس دی په بل چا باندې ظلم ترسره کړه، بې عدالتي ورسره وکوله، خو دې سړي الله ته صبر وکړه، هېڅ کوم انتقام یې وانه خیسته، بس د الله د رضا دپاره خاموش شو. د الله پیغمبر وایي چې دغه مظلومیت دی چې په ده باندې ظلم وشو دی به بې عزته نه شي، بلکې دا زه په قسم سره وایم چې الله به د دې عزت نور هم لوړ کړي. او دا تاسو یقینا ومنئ، دا تاریخ تاسو وګورئ، څومره چې یو څوک مظلوم ګرځېدلی دي، څومره چې په یو چا باندې زیات ظلم شوی، همدومره الله عزتمن ګرځولی دي. قرآن کریم کې ګڼې قصې موږ ته ذکر کېږي. یوسف علیه السلام کوی ته وغورځېده، د غلام په توګه باندې خرڅ کړه، زندانونو ته ولاړ، خو یوسف علیه السلام عزت کم نه شو، الله ډېر. یوسف علیه السلام له زندان نه راووت، یو دروند استقبال یې وشو، الله عز وجل بادشاهي ورته نصیب کړه. دغه مجاهدین په دې 100 کالونو کې څه ظلم نه و چې په دوی باندې ونه شو. اوس یې ویډیوګانې په دې فیسبوکونو کې ګرځېږي. د دوی وهل ټکول، راځوړندول د مجاهدینو، له دوی نه نوکان ویستل، د بجلیو کرنډونه د دوی بدنونو ته ورکول، د میندو په مخ کې په شهادت باندې رسول، په ټانګونو پسې تړل، د پلار په مخ کې او یوه ویډیو دا پلار یې په ټانګ باندې کېنولی دی او زوی په دې ټانګ باندې اچولی دی او په دې خنجرو په دې چړیو ورته شهیدوي او دی داسې ورته ګوري، مایوس مایوس. فکر کوم چې د موسی د فرعون په زمانه کې به دومره ظلم نه وي ترسره شوی لکه د طالب او د مجاهد په مقابل کې چې په دې 100 کلنه دوره کې ترسره شو. خو طالب څه شو؟ طالب ته الله عزت ورکړه، مجاهد الله معزز وګرځاوه، ورک نه شو، بې عزته نه شو. الله د ده شان، الله عز وجل د ده عزت لا لوړ کړه. الله عز وجل د ظالمانو نه بادشاهي راواخیست، همدغه مجاهد ته یې ورکړه. الله عز وجل دغه مجاهد بر سر اقتدار راوست. تاسې وګورئ دغه کابینه، پلانکای وزیر صاحب دومره کاله د ګوانتانامو بندي و، پلانکای وزیر صاحب دومره ورونه په شهادت باندې رسېدلی دي، پلانکای وزیر صاحب دومره کاله زندان د پلي چرخي تېر کړی، پلانکای والي صاحب داسې په بدن باندې زخمونه لري. ټول هغه خلک چې 100 کاله د ظلم او بربریت لاندې وو، خو دغه ظلمونو باندې چې کله دوی صبر وکاو، زغم نه یې کار واخیست، د الله عز وجل د دین لاره یې پرې نه ښوده. د الله پیغمبر پخوا موږ ته ویلي وو، دا زه په قسم سره وایم چې که په چا باندې هم ظلم وشو د صبر ورباندې وکړه نو ده ته به زیات نه کړي، مګر الله عز وجل به ده ته عزت و شرافت زیات کړي.